دا د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، ګاونډیو هیوادونو په خپلو هیوادونو کې په میشتو افغانانو د ژوند کړۍ راتنګ او د راستنولو لړۍ یې چټکه کړې. دلته بلخ ته هم ګڼ شمېر کورنۍ راستنې شوي. تاسو به د شمال زون څخه د امید راډیو ریپورټونه لیدلي وي چې د کډوالو په ستونزو او غوښتنو یې کړي وو. هلته راته مسؤلو چارواکو وویل چې مرستې به کوي او د مرستو لړۍ به یې جریان کوي. دا یوه ښه بېلګه ده. دلته بلخ کې له ایران او پاکستان څخه راستانه شوو کډوالو سره نغدي مرسته کیږي. دا چې د څومره پیسو مرسته ده او څومره کورنۍ دي، د دې پوښتنو ځواب راته د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس ځوابوي. په بلخ ولایت کې موږ 2 ورځې توزیع د مهاجرینو ریاست تر چتر لاندې او د همکارۍ په هماهنګۍ باندې د زیربطې مؤسسې WHH مؤسسه وه. موږ هغه مهاجرینو ته چې د پاکستان او د ایران هیواد څخه په جبر او په زور راایستل سوي وه، د هغه سروې وسوه. وروسته د سروې نه هغه مهاجرینو ته تقریبا 509 کورنۍ دي چې دې دپاره به د هر کورنۍ دپاره به 13,115 روپۍ ورکول کېږي او دا به په 3 قسطه ورکول کېږي. اول قسط به 10,015 روپۍ ورکول کېږي، بیا به په بل قسط به 300 قسطونه به ورته همدا رقم ورکول کېږي. په دغه ځای کې مرسته اخیستونکي کډوال چې مرسته اخلي یو ډول خوښي یې په مخ کې راځي. وایي خوښ دی چې اسلامي امارت یې لاسنیوی کوي، خو دوی وایي دغه مرستې بسنه نه کوي. سخت ژمی ده او ژوند یو څه ستونزمن ده، او که دغه مرستې جریان وکړي د ژوند مشکلات به یې حل شي. خپل په وطن کې یو خوشحال یو، خپل وطن ته رالو خوشحاله سو. دغه 10,000 روپۍ چې راکړې دا خو ښه دی، میاشت به ولاړه سي، ګزاره به وکړي. نورې غوښتنې مې دا چې باید د دې خوارانو سره مرستې وشي. الحمدلله در کمپ بسیار خدمت کرد امارات اسلامی. الحمدلله خوش هستیم، بسیار خوش هستیم. اونجا کرایه ما را داد، اینجا آمدیم پاکستان افغانستان آمدیم. الحمدلله بسیار خوش هستیم. فعلا اینجا کمک بسیار خوب کرد. ان شاء الله آینده هم کمک میکنه. ان شاء الله ما بسیار امارات خوش هستیم. ان شاء الله افغانستان ان ترقی میکنه ان شاء الله. دا په مزار شریف ښار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست دی. دلته رئیس را سره په خبرو کې وویل چې له کډوالو سره به د مرستو لړۍ دوام کوي او د بلخ ولایت په هر کونج کې به کډوالو ته مرستې رسیږي. زیار الکوزی، امید راډیو، مزار شریف.